د قرباني برېښنا په اونۍ کې لالي مونږ هیواد د قربان. کونړ کې د برېښنا خدمتونو په اړه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس او د کونړ والي ګډه ناسته وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د کونړ والي ښاغلي قدرت الله ابو حمزه سره ناسته وکړه او کونړ کې د برېښنا خدماتو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي. لالي مونږ هیواد د قرباني ډېر آغاز یک اقدام مؤثر برای انتقال برق مطمئن به باشندگان لشکرگاه و قندهار. مراسم آفرگوشایی پروژه احداث سرکت دوم انتقال برق از فابریکه تولید برق قیجکی و لشکرگاه و قندهار با حضور شرکت‌های داوطلب برگزار شد. غزنی کې د اوړو تولید یو فابریکه له برېښنا برخمنه شوه. د غزنی برېښنا حوزې ریاست له لوري د اوړو تولید فابریکې لپاره د 800 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت یو ترانسفارمر بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نصب و افتتاح ترانسفارمر تقویتی 200 کیلوولت امپیر در پنجشیر. کارمندان تکنیکی پنجشیر برېښنا به منظور حل مشکل اضافه باری شبکه مرکزی و تقویت برق مشترکین یک ترانسفارمر به ظرفیت 200 کیلوولت امپیر را نصب و به بهره برداری سپرد. د برېښنا ضایعاتو مخنیوي او عصري میټر لوستنې لپاره د سمارټ میټرینګ سیستم رامنځته کولو هڅې. د افغانستان برېښنا شرکت غواړي چې هیواد کې د برېښنا میټر لوستنې او پیرودونکو ته د اوږدو پړاوونو بشپړولو پر ځای د خدماتو وړاندې کولو عصري اسانه سیستمونه رامنځته کړي چې په همدې موخه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د چینایي شینزین سټار کمپنۍ مسؤلینو سره ناسته وکړه. د یادې کمپنۍ مسؤلینو یو شمېر هیوادونو کې د خپلو تطبیق کړو پروژو او رامنځته کړو اسانتیاو په اړه معلومات وړاندې کړل.